تاسو به د مصنوعي ځیرکتیا یا هوش مصنوعي په اړه ډیر زیات اوریدلی وي. په راتلونکي کې انسانان داسې نړۍ ته داخليږي چیرې چې ماشینونه فکر کوي، د معلوماتو ځواک له انسان نه ماشین ته انتقالیږي. د نړۍ اقتصادي، پوځي او سیاسي بڼه به په بشپړه توګه بدلیږي. دا سفر هم ډارونکی، هم هیجان انگیز او هم د بشریت د نوي دور پیل دی. مصنوعي ځیرکتیا د انسان تر ټولو ستره اختراع او تر ټولو ستر خطر دی. دا کولای شي زموږ ژوند 100 برابره اسانه کړي یا یې 100 برابره ستونزمن کړي. Oh my God. تر ټولو مهمه پوښتنه دا نه ده چې AI څه کولای شي، بلکې دا ده چې انسان به څه پریکړه کوي. مصنوعي ځیرکتیا ورځ په ورځ هوښیاریږي، یعنی ورځ په ورځ د ودې یا پرمختګ په حال کې ده. یعنی که سپینه یې ووایو، مصنوعي ځیرکتیا نور هم ډارونکی کیږي او انسانان به حق او پک حیران کړي. اوس پوښتنه دا ده چې مصنوعي ځیرکتیا او یا هم AI لکه څومره چې له موږ سره مرسته کوي او هوساینه منځته راوړي، آیا موږ به ټنبل کړي او زموږ هوښیارتیا به راکمه کړي؟ مثلا داسې فکر وکړئ، موږ په 2015 کال کې یو چې ډیر لرې هم نه دی، خو څه به پیښیږي؟ مثلا که په 2015 کال کې موږ له یو شرکت یا یوې مؤسسې سره اړیکه نیسو، یوازې به موږ ته همدا AI یا مصنوعي ځیرکتیا ځواب راکوي. اصلا هیڅوک به نه پیدا کیږي چې ورسره وغږیږو. زموږ ټولو پوښتنو ته به همدا مصنوعي ځیرکتیا ځواب راکوي او مرسته به راسره کوي او یا به موږ ته لارښوونه کوي. مثلا که غواړو سندره واورو، ټوله سندره به مصنوعي ځیرکتیا راته جوړه کړې وي، هیڅ به نه پوهیږو چې دا انسان ویلې که مصنوعي ځیرکتیا. حتی فلمونه او سریالونه به هم د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړ شوي وي، موږ به نه پوهیږو چې دا د فلمونو کارکونکي یا د فلم خلک یا نجلۍ رښتیا هم انسانان دي که مصنوعي دي. کیدای شي په 2015 کال کې مکتب ته تلل دومره اړین نه وي، یوازې به دا مهم وي چې په مصنوعي ځیرکتیا څنګه کار وکړو او څنګه یې وکاروو. ټول خلک به هیڅ د کار په لټه کې نه وي، نه به یې دا تشویش وي چې کوم کار وکړم، ځکه ټول کارونه AI یا مصنوعي ځیرکتیا ورته کوي. یعنی ټول کارونه به همدا ماشینونه یا AI مخته راته وړي. آیا یوازې به فزیکی کارونه زموږ نه اخلي که زموږ فکرونه هم اخلي؟ شاید په تاسو کې به ډیری کسان ووایي چې نه، امکان نه لري، ځکه 2015 کال ډیر نږدې دی او داسې ژر تغییر نشي کولای. اول خو به تاسو ته دا ووایم چې مصنوعي ځیرکتیا په خورا چټکۍ او سرعت سره د پرمختګ په حال کې ده. تاسو به په دا 2 کالو کې د پرمختګ سرعت لیدلی وي، خو باور وکړئ د همدې مصنوعي ځیرکتیا سرعت به نور هم څو چنده شي. خو بیا هم فکر وکړه په 2015 کال کې به دې حتی ونه رسیږي چې زموږ فکرونه هم واخلي. نو وروسته به څه کیږي؟ یا هم په 2040 او یا هم په 2050 کې. راځئ اوسني حالت ته لږ فکر وکړو. پخوا به کله چې موږ یوه مقاله یا یو مطلب لیکلو، 1 یا 2 ورځې به یې وخت نیولو چې لومړی په اړه فکر وکړو او وروسته یې ولیکو. خو اوس د همدې AI په ذریعه په یو څو ثانیو یا دقیقو کې ترلاسه کولای شو، او هغه هم داسې مقاله راته جوړوي چې ټول املایي قوانین یې په نظر کې نیولي. خو اوس استادان په شاګردانو پوهیږي چې دا مقاله یا دا مطلب چې زده کوونکي لیکلی دی د AI مثلا د چټ GPT په مرسته یې لیکلی، ځکه چې ښوونکی پوهیږي چې زده کوونکی یا شاګرد نشي کولای داسې یوه مقاله ولیکي چې په خورا دقت لیکل شوی وي او غلطیان اصلا نه لري. خو اوس بله لاره هم شته چې ښوونکی یا معلم ته چل ورکړو، یعنی په سترګو کې یې خاورې واچوو. هغه څنګه؟ اوس ځینې هوښیار شاګردان چټ GPT یا هم AI ته وایي چې دا مطلب داسې ولیکه چې لږ څه غلطیانې ولري او یا هم د 11 کلن ماشوم په سطحه یې ولیکه. مثلا د جملې په آخر کې د کامې پر ځای ویرګول ورکړه یا هم د ټکي پر ځای کامه ورکړه.
نو چټ جی پی ټي هم هماغه غلطیانې کوي او له دې سره کله چې شاګرد استاد ته یاد مطلب مخکې کړي استاد شاید فکر وکړي چې دا شاګرد بله لیکلی او په ساعتونو یې زحمت ایستلی په داسې حال کې چې همدې زده کوونکي یا شاګرد یوازې یو څو دقیقې دا مطلب چمتو کړی او یا یې خپله کورنۍ دنده د ای آی په مرسته لیکلې. نو دلته باید موږ پوه شو چې ای آی حتی زموږ څخه فکرونه هم اخلي ځکه چې ای آی نور پوهیږي چې ته یې نشي کولای. هر څه زه درته کوم او له دې سره انسانان نور هم ټنبلیږي. نو تاسو فکر وکړئ چې حتی همدا اوس ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا دا کارونه کوي نو په 2015 کې به لا څه نخرې وکړي. آیا دا ډارونکی حالت نه دی چې څه به کیږي؟ یعنی اوس چې باید موږ لومړی فکر وکړو او وروسته له فکر کولو یو څه ولیکو یا یو څه چمتو کړو نو موږ فکر نه کوو. دا هر څه د ای آی په مرسته کوو او هغه یې راته چمتو کوي او موږ د فکر کولو څخه ساتي. نو اوس به په اسانۍ سره پوه شوي وئ چې څنګه زموږ فکرونه اخلي حتی موږ به فکر کولو ته نه پرېږدي. نو آیا دا پوښتنه به نه در سره پیدا کیږي چې د انسانانو ځیرکتیا یا هوښیارتیا به کمه شي او خورا زیات به ټنبل شي؟ خو دا واورئ چې ای آی همدا اوس هم خپل پرمختګ ته خورا زیات چټکوالی ورکړی او په سرعت سره ورځ په ورځ پرمختګ کوي. زه خو اوس هم تاسو ته د ساده ای آی په اړه خبرې کوم لکه چټ جی پی ټي، ډیپ سیک یا اوپن ای آی. نور د لوړې کچې ای آی په اړه معلومات خو لا پرېږده چې هغه لا څه نخرې کوي لکه روباټونه او داسې نور. د ټنبلۍ په اړه به یو لنډ مثال درکړم دا چې څنګه به انسانان د ای آی سره ټنبلیږي. په تیرو کلونو او اوس وخت کې خصوصا په اروپایي یا نورو پرمختللو هیوادونو کې خلک د ګوګل مپ یا جی پی اس څخه زیاته ګټه اخلي. یعنی د یو ځای څخه چې بل ځای ته ځي نو جی پی اس کاروي. له همدې کبله چې دوی د جی پی اس په مرسته یو بل ځای ته حرکت کوي دوی نشي کولای په دوهم ځل پرته له جی پی اس څخه هماغه آدرس ته لاړ شي ځکه دوی ګوګل مپ زیات کارولای. په داسې حال کې چې ګوګل مپ یا جی پی اس مصنوعي ځیرکتیا هم نه ده خو بیا یې هم خلک د لارو په پیدا کولو کې دومره ټنبل کړل. نو اوس تاسو فکر وکړئ چې ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا به لا څه نخرې وکړي. تاسو ته به معلومه وي پخوا به چې کله د ریاضي په مضمون کې کوم زده کوونکي په صنف کې د ماشین حساب یا کالکولیټر څخه کار اخیستو نو ښوونکي به هغه د ماشین حساب د کارولو څخه منع کوله ځکه چې زده کوونکی باید خپله هڅه وکړي او د ریاضي محاسبات حل کړي او سم یې زده شي. ځکه د ماشین په کارولو سره چې کوم شاګرد د ریاضي سوال حل کړي نو په حقیقت کې هغه نه دا چې زده نه کړل بلکې ټنبلېدو ته یې هم لاره هواره کړه. ډاکټران او ساینس هم وایي انسانان باید فکر وکړي فعالیت وکړي ځکه که انسان فکر ونه کړي د انزایمر د ناروغۍ سره مخ کیږي. انزایمر هغه ناروغي ده چې د یو کس حافظه له منځه ځي حتی تیر وختونه یې هم نه یادېږي. همداسې فزیکی فعالیت هم که انسان فعالیت ونه کړي نو عضلات به نور ورو ورو له منځه لاړ شي او کیدای شي یو انسان فلج هم شي. که یوازې درته ووایم که د ای آی څخه انسانان همداسې ګټه واخلي نو د انسانانو عقل او هوښیارتیا به نوره هم کمه شي. دلته یوه بله لویه ستونزه هم شته هغه دا چې په مصنوعي ځیرکتیا کې نیمګړتیا هم شته. یعنی 100% کې صحیح ځواب نه درکوي خو بیا به هم ته باور کوي چې دا هر څه سم دي. ولې هر څه 100% صحیح نه وي او غلط وي؟ ځکه کله چې موږ د مصنوعي ځیرکتیا او یا هم چټ جی پی ټي څخه یوه پوښتنه کوو هغه یې له نورو سایټونو او پلټفارمونو را اخلي په داسې حال کې چې کیدای شي په نورو سایټونو کې هغه معلومات د انسان لخوا صحیح نه وي او غلط وي. خو چټ جی پی ټي ټول معلومات راټولوي صحیح او غلط دقیق نشي پیژندلای او نه پوهیږي څه غلط دي او څه صحیح. نو له دې سره به ته نه پوهیږي څه صحیح دي او څه غلط ځکه تا په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پوره باور کړی او تل استفاده ترې کوي
کله چې موږ د ای آی په هر خبره باور کوو او هر څه یې منو، نو دا معنا لري چې موږ نور د بې عقلۍ په لور روان یو، ځکه د خپل مغزو نه کار نه اخلو بلکې د ای آی په هر خبر باور کوو. دوه لارې د هوش مصنوعي لپاره شته، یا خو به ځان ته نور هم پرمختګ ورکوي او نور به هم هوښیارېږي او صحیح او غلط به پیژني او نور به ځان اصلاح کوي، او یا خو به همداسې دوام کوي او صحیح او غلط به نه درک کوي او نور به هم بدتره شي او نور به انسانان هم نه پوهیږي چې څه صحیح دي او څه غلط، او مجبور به هم وي چې د همدې مصنوعي ځیرکتیا هر څه ومني. د نیویارک ټایم یوه مقاله خپره کړې چې په امریکا کې 88% خلک خپل کارونه د ای آی په مرسته مخته وړي. ډېر هم هڅه مه کوئ چې د همدې مصنوعي ځیرکتیا سره دښمني اعلان کړئ. دا خو یوه وسیله ده، مونږ باید یوازې دا زده کړو چې څنګه ګټه ترې واخلو. مونږ باید هغه د یوې وسیلې په توګه یا د یوې مرستې په توګه وپیژنو. په خپلو کارونو کې باید لږ څه مرسته ترې وغواړو، نه دا چې د یو متفکر په توګه یې وپیژنو او هر څه ور وسپارو او په هر څه یې باور وکړو. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ای آی زموږ لپاره ګټور تمامېدای شي او که یو خطر دی؟ په کومنټ کې مو خپل نظر ولیکئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ.